بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما بكم من نعمة فمن الله. زما محترم مسلمانان ورونو، الله سبحانه وتعالى فمنغ تاسو باندې ډیر نعمتونه کړی دي. رب العالمین فرمایي: وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. ای زما بندگانو، که تاسو زما نعمتونه شمارئ نو زما نعمتونه ټول په شمار کې نشي راګرولای. ولې؟ لکثرة فضله ونعمه وكرمه واحسانه. ځکه د رب العالمین نعمتونه، د رب العالمین احسانات، د رب العالمین فضل چې په منغ تاسو شوی دی ډیر زیات دي. زما عزتمندو، په سورة ابراهیم کې الله سبحانه وتعالى فرمایي: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله رب العالمين فرمای: اے انسانانو، تاسو چې څه غواړئ ما ټول درکړي، او که زما نعمتونه شمارئ نو زما نعمتونه په شمار کې نشي راګرولای. خو ان الانسان لظلوم کفار، انسان ظالم او کافر دی. هغه انسان چې د رب العالمین د نعمتونو نه منکر دی، دهری ملحد، دا کافر انسان دی. او هغه انسان چې د رب العالمین نعمتونه غلط استعمالي، دا ظالم انسان دی. ځکه ظلم څه ته وایي؟ وضع الشیء فی غیر محله. رب العالمین چې کوم نعمتونه در باندې کړي، رب العالمین چې کوم فرضونه در باندې کړي، دا د رب العالمین په مخالفت کې مې استعمالوه، بلکې دا د رب العالمین په عبادت کې استعمال کړه. زما عزتمندو، الغرض په منګو تاسو باندې ډیر زیات نعمتونه شوي دي، ظاهري نعمتونه، باطنی نعمتونه، مالی نعمتونه، اخروی نعمتونه، دنیوي نعمتونه، ټول نعمتونه د رب العالمین د طرفه دي. زما عزتمندو، څومره بې وفایي ده په انسانانو کې چې نعمتونه په رب العالمین کړي دي او غیر ته منسوبوي. بچي ورته الله سبحانه وتعالى ورکړي، به دا بابا ته منسوبوي. مال ورته رب العالمین ورکړي، به دا پیر ته منسوبوي. څومره بې وفایي ده، څومره جفا ده. زما عزتمندو، الله سبحانه وتعالى فرمای: وما بكم من نعمة فمن الله. ای زما بندگانو، تاسو باندې چې کوم نعمتونه شوي دي ټول زما له طرفه شوي دي. رب العالمين فرمای: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. آیا تاسو نګورئ چې تاسو د پاره ما مسخر کړی دي هغه څه چې په اسمانونو او زمکو کې دي، او هغه څه چې د دې په مابین کې دي. زما عزتمندو، ټول عالم، ټول کون دا د انسان د پاره مسخر شوی دي. اسمانونو د انسان د پاره مسخر، دنیا د انسان د پاره مسخر، په اسمانونو کې نظام د انسان د پاره مسخر، او په دنیا کې نظام د انسان د پاره مسخر. دریابونه د انسان د پاره تابع، هواګانی د انسان د پاره تابع، په اسمان کې نمر د انسان د پاره تابع، سپوږمۍ د انسان د پاره تابع، ستوري د انسان د پاره تابع. نظم عزتمندو، دا دومره نظام چې زمونږ او تاسو د پاره تابع شوی دی، مونږ او تاسو د څه لپاره؟ دا ډیر یو مهم سوال دی. مونږ او تاسو د څه لپاره؟ زما عزتمندو، مونږ او تاسو د رب العالمین د عبادت لپاره پیدا شوي. الله سبحانه وتعالى فرمای: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما انسانان او پیران صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړي. نو زما عزتمندو وروره، دا نظام چې زمونږ او تاسو لپاره مسخر شوی دی، نو زمونږ او تاسو هدف څه دی؟ مونږ او تاسو د رب العالمین لپاره باید تابع شو. مونږ او تاسو باید د رب العالمین عبادت وکړو، او مونږ او تاسو باید د دې نعمتونو نه فایده واخلو. زما عزتمندو، دا جون یو نعمت دی، دا ځواني یو نعمت دی، مال یو نعمت دی، فارغ وقت یو نعمت دی. زما عزتمندو، روغ صحت یو نعمت دی. دا باید انسان نعمت وګڼي او دا باید غنیمت وګڼي. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. الصحة والفراغ دو نعمتونه دي چې ډیر انسانان د دینه فایده وانه خستله، او ډیر انسانان په کې تاوان وکړه. زما عزتمندو، هغه یو الصحة والفراغ، یو روغ صحت دی، او بالفراغ وقت دی چې انسان سره وقت وي، فارغه وقت وسره وي. زما عزتمندو، په دې کې غافل کېدل نه دی پکار، بلکې په دې کې د رب العالمین عبادت پکار دی، په دې کې د آخرت لپاره تیاری پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی، امام ترمذی رحمه الله حدیث راوړی: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. د قیامت په ورځ به د انسان قدمونه لزمکې اوچت نشي تر څو چې د 5 سوالونو جوابونه ورنکي. رسول الله فرمایي: عن عمره فيما افناه. د عمر بارکه بل انسان ته پوس کیږي چې دا تا په سکه فناک. وعن شبابه فيما ابلاه.
د ځوانۍ باره کې به تپوس کیږي چې دا ځواني تا په څه کې زړه کړله. وعن رزقه من اين اكتسب، د رزق باره کې به تپوس کیږي چې دا د کم ځای نه او څنګه ګټلی و. وفيما انفق، او په کوم ځای کې او څنګه دې مصرف کړی و. وعن علمه فيما ذا عمل به، او د علم باره کې به تپوس کیږي چې دې باندې دې څومره عمل کړی و. الغرض څومره نعمتونه چې په موږ او تاسو شوي دا ټول د رب العالمین د طرفه شوي، او د دې نعمتونو نه فایده اخیستل پکار دي، او د قیامت په ورځ به د دې نعمتونو په باره کې له موږ سره حساب کیږي. الله سبحانه وتعالى دې وکړي چې موږ او تاسو د الله سبحانه وتعالى شاکرین بندگان جوړ شو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.